مولانا عبدالرحمن صمیم صاحب دا وخت په سوشل میډیا باندې د جمال طریق یو ویډیو گردش کوي چې هغه پسه چې هغه موږ تاسو چې خسي ورته وایو هغه پسه دی وایي چې د دې قرباني نه کیږي. نو د دې په باره کې د شریعت څه وینا د کچیر د شریعت په رڼا کې د دې مسلې تحقیق وسي نو تاسو به ډیر کور ودانئ. جزاکم الله خیره. بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا دلیل الحق صاحب جمال طریق ته موږ بار بار دا وینا کړې ده چې په شرعي مسایلو کې مه د عوامو خلکو څه پوښتنه کوه، مه خپله پر دې رڼا اچوه، ځکه دا ستا کار نه دی. دا مسایل ته خپل صحافت کوه. دا زموږ عوام هم دومره لاعلمه دي چې اوس د جمال طریق په خبره سره هم دوی په تشویش کې وړلی شي. خو ده ته دا په کار نه ده چې داسې کار وکړي. اوس ما له هم بل چا دا ویډیو راواستوله، د پسو والا ته دی وایي چې دا تا ولې نه دي خسان کړي. هغه ورته وایي چې قرباني لپاره چې پسه ښه پرې شي عیب نه وي پکې، یعنې دا خسي کېدل خو د ده څه پرې کول دي یعنې عیب دی. نو ګورې په د پسه خسي کېدل دا عیب نه دی، بلکې دا د پسه صفت دی چې کوم پسه خسي د هغه غوښه هم خوږه وي، د هغه قرباني هم افضله. موږ کتابونه دا وایي، فتاواوې دا وایي چې د خسي پسه ځکه په هغه کې غوښه هم ډېره وي، خوږه هم وي، نو د خسي پسه قرباني خو لا افضله ده. او دی وایي دا عیب دی. دوی چې د پسه څه پرېږي بس عیب دی. خسي کېدل خو عیب نه دی. په کار دا نه ده چې داسې مسلې او داسې خبرې وکړي چې خلک په تشویش کې واچوي. بار بار موږ ورته ته وایو. اوس بیا په دغه ویډیو په توسط سره ورته ته وایي چې ګوره جمال طریق صاحب ته د معاشرې یو آواز ته باید د خرابیو خلکو ته ښکاره کړې. ټیک دی، مسله غواړې د یو عالمه څه پوښتنه وکړه، هغه مسله نشر کړه. هسې په لارې کله دې تبلیغان نیولي، دلایل ورسره وایه، کله دې وروره پسو والا راګرځولي، کله دې وروره کډ والا راګرځولي. باره نو مسایل شان سره بیانوي، وروره خلک په تشویش کې واچوي. د ده دپاره داسې په کار نه ده او چې دی مولیان دې ته مجبوره کړي چې د ده خلاف یې فتوا جاري کړي.